چې ضرورت دی که نه خدای راستي کې د هغه خیرات دپاره م راوالي چې راشي چېرته یې خیرات کړي او کښېنم یو نوړی وریجې ورسره وخورم دا خو بس تا ته به زه څه ویم نو اباجي دا ځکه په بدن کمزوري نو شکر الحمدلله د خپل څاروو غوښې خورم د خپل چې کوم ما خپل ځان لا حلال کړي هغې سره ستاسو صحت ښه شوی شکر الحمدلله د الله فضل دی کرم دی د دې په خیراتونو باندې نه یم دا نه صحتمند نه حاجي اکثر خلک یعنی ګاګ چې راشي که نه تاسو له غوښې له نو تاسو نه شکایت کوي چې غوښه نه راکوي او تشه هډوکي راکوي دا ته ماته دا ووایه زما دوکان نه که نه راغلی تا زما دوکان لیدلی دی چې زما دوکان کې څنګه غوښې دي او څنګه هډوکي دي ته ماته دا ووایه بغیر د هډوکو ماته څاروی وښایه چې په کومه دنیا کې دی زه دا خبره پخواني او اوسنو څاروو کې څه فرق دی ګوره زه تا ته خبره پخوا به پکې لږه غوښه ډېره وه اوس ټول هډوکي هډوکي دي ته به یې قسم دغه میخې له یا د منډی څاروي لی سم پوډر ورکړي او پوډري ترې جوړ کړي زمونږ کسور خو نه دی که نه ته ورشه وګوره یو میخه سنډه غوی په 15 لکه باندې خرڅېږي لګیا دی شته خلک به یې اخلي خو زمونږ خو د وس خبره ده که نه مونږ خو به هغه څاروی اخلو چې هغه مونږ ته لږ ارزان پرېوځي عوامو ته هم لږ ارزان پرېوځي که نه ما نه به څوک په 10,000 روپۍ کیلو غوښه واخلي چې ته د هغه 15 لکو روپو والا غوی والم زه ته راته ووایه نه دا خبره تاسو ټیک کوئ ځکه چې په 2,500 روپۍ کیلو باندې څوک نشي اخیستی نشي اخیستی هغه هم جاړي فریاد کوي وایي دا چلې هغه چلې هډوکی خو به مونږ خامخا چې ځکه مې نن سبا ټول څاروي د هډوکو نه ډک دي غوښه مخه پکې نشته نو هلکه چې اوس ته خامخا ته غوښه غواړې بیا خو لږ دې جیب کې سمې ګوتې وردن نه کړه او سمې پیسې راکړه نو تاسو هم ښه څاروي راکړئ حاجي دا راته وایي چې تاسو څاروي لالوئ نو څومره ساعت کې هغه مري ساتي اوسي یاره تاسو په خدای پاک چاړې لا لیدلي نه چې ساتي یا زه وایم چې الله اکبر به وایم او ساتي ودي دا ولې نو بس ګوره چې هغه پخواني کوم څاروي وو که نه دي هغې کې بیا به هم لږه وینه به لږ طاقت به و پکې اوس خو مکمل هډوکي دي ته به یې که چیچړه ده په خدای باندې اعتبار کوي چاړه ته چې وګوري هغه بام خدای واده چې او ساتې ودي او بیا چې مې چاړه زه راکاږم نو زه چې ګورم خدایه پاکه وینه کوم خوا لاړه بیخي د وینې درک پکې نه لګي دومره وینه په ځمکه پرتې لکه سړي چې مرغۍ حلاله کړي دومره وینه ته ماته ووایه دا ته وایه چې څومره وخت کې مري مخکې نه جی خو خبره تاسو ټیک وایي تاسو څاروي راولئ داسې چې هغه ناجوړه وي یاره تا عجیبه خبره کوې مونږ یې راولو د ټول څاروي کوم طرف ته دي دا عجیبه خبرې کوې لګې چې تاسو صحیح وایي ما خو غلطه خبره ولې نه ده زه یې راولم زه خو وایم چې داسې اوچت څاروی ولې راولم چې ټول وایي چې افرین چا او په دې قطعات باندې چا خو 10,000 کیلو به مانه څوک والي خو مه که خبرې له تاسو بیا راشي بیا ته جګړه جوړېده خدایه زما دې توبه وي ما زړه تا هم راته خراب کړی چې څه دپاره دې مونږ راغوښتي سړیه څوک بل څوک به دې راغوښتلی سړیه هلو جی څه چل دی جی یا لږ صبر وکړه که نه په غضب اخته یم ته بس بد مې کړي دي دې خوا راغلی جی دا څه تپوسونه کوي څه چینل والا دي او تپوسونه کوي وایي چې څنګه لاله کې او څنګه چل دی او څنګه چل نه دی مري نه څنګه مري څاروی نه دی وګوره مري دا خبره ته غوږ کېده که نه زما خو ګروره داسې وکړه چې یار نو زه څه چل وکړم زه څه ډاکټر یم چې زه یې تا ته چل وښیم خو داسې کار وکړه چې چېرته څه لږ شات مات وله ورکړه دا کک دي که مک دي دا وله لږ ورکړه ونډه منډه وله صحیح ورکړه سړیه یار نو اوس په مونږ به یې پیسې درکوو یار عجیبه خبرې څنګه یار غوسه کېږم دا دویم ټلیفون یار ما پرېږده چې ځمه ته یار دې خلکو خو ځه فون بند کړئ پرېږده مړه وایم نه درځه مزه څه ډاکټر نه یم د څاروو ډاکټر یم زه وایي خپې اګرې ته کې نو زه خپې اګرې ته کې نو ته به دې راوستو داسې څاروی اوس چې خپل ځان نه شو دا وګوره که نه ته دا خبرې ماته کې چې تاسو ښه څاروي نه راولي دا د قربانۍ څاروی دی ښه دي بس چې مړ شو نو بس خدای دې وبخي پرېږده سړیه بس ځکه زور د کې رانې والې دا پیسې ځه مړه نه کوم در سره خبره
اډو خبرې در سره نه کوم چې داسې پړانګ راغلی بس نوري چې نوري مړه پرېږده بچې زویا سړی بس موږ معاف کړه ته موږ نه څه حاجي یو منټ څه تپوسونه دي دا یو منټ حاجي او تاسو درنه کوم تاسو خو خلکو لا لالې کوي کنه قرباني کوي کنه تاسو په خپل قرباني کوي او کنه قرباني کو کنه دا قرباني نه ده دا څومره تقریبا که خدای مې غاړه نه نیسي نو یا شل یا دوه پې د پاسه ساروي زالالو نو دا قرباني زما شو ګوره خبره چې کوم دا د چاړې ده چاړه چې د په ساروي راخ کله کنه نو دې ته قرباني وایي مطلب دا تاسو خپل ساروي لاله وایي که یاره نو باندې ستا مازغه خراب دي کنه د بل ساروي دی او که د هر چا ساروي دی خپل څه کې خبره د چاړې ده چاړه به ته خامخا راکاږې قرباني هله کېږي چې ته په خپله چاړه راکاږې او چې دی نو په دویشتو میخو دی په څاروو باندې دا چاړه راکاږم نو قرباني زما ونه مطلب دا دی چې تاسو په خپله قرباني نه کوئ او نه څاروي اخلي د خلکو قرباني او غوښه څنګه تاسو کره غوښه وي بس الله فضلي دومره غوښه دی نورو خلکو کره نه څوک چې دا قربانیانې کې څومره چې مونږ کوئ ګوره مونږ چې حلاله وکړو که نه یو ټوکری د څه شی دی لکه خوږه تیکه او داسې څه خوا دې خوشحي نه ترې راغونډ کړو د څه دپاره دا به درته زه بیا ویم چې څه دپاره هغه ته په ټوکری کې واچوم هغه مونږ یو څو او بل دا ده چې د حلالي ملالي پیسې خو به خامخا راکوي دوه درې زره روپۍ نن سبا څه شی دی دا خو به خامخا راکوي نو دا تاسو کره چې غوښه ډېره ده که نه او شکر دی نو دا غوښه تاسو بیا څه کوئ څه کوو دا مطلب د اختر نه دی کباب دي پخو تیکې دي دا موږ دکان لګولې څه دپاره دی د دې دپاره لګولې چې اختر دی خلکو خو غوښې ټولې په دغه کې فریجونو دغه کې ایښي که نه فریزرو کې ایښي نو غوښې خو په بازارونو کې نه که نه خو دا شکر دی چې موږ د دې مسافرو خیال ساتو نو موږ دکان کې بیا دغه کوو اوس ګورنمنټ زبردست کار ورسره کړی لوډ شیډینګ یې ولې شروع کړی دی که نه والله که نه چې ټاکه یې غوښه هم تازه فرجونو کې کېږي پوه دي چې دا د ظالم بچي خو بیا 12 میاشتې د خیره به دا فرج کې ساتي راشه لوډ شیډینګ شه پکې نو دې خلکو په دې ټیپ ریکارډونو کې لکه چې خلکو ته پته ولګي چې دې څاروي راوستي اوازونه یې پکې بند کړي دې دپاره یې بند کړي چې دې خلکو ته پته ولګي چې هلکه دې کور نه چې دی نو د اوازونه راځي که نه د غوا میخې اوازونه را روان دي که نه زامن هم شته شکر الحمدلله څو زامن دي 10 زامن دي حریم تصادي ټول مې جی بس مطلب دی یو جی تاسو نه چې څه پړده که نه چې یو چې دی نو اینه خرڅوي بل لرې خرڅوي بل پړپوس که نه جی بل چې دی سرمنو کاروبار کې یو د خپو که نه دا خپې مې چې موږ ته پانچې وایو که نه جی د پانچو کاروبار کې که نه تیږې لګولې دی جی د خیره سره هلو جی صدیق سلام علیکم ملک صاحب سلام علیکم سلام علیکم جی څنګه دی ملک صاحب تابعدار خدای مې عزت وکړه تابعدار یې کوي او جی اوس په دې ساعت دا بس 2 منټو کې درغلم 2 منټو کې بس فکر مه کوئ جی خدای مې عزت وکړه الله مې عزت وکړه جی کوم داسې چې لږ دغه غوندې سړي هغه ته غوسه کېږي او چاړه مو ته نیغه کوي په ټلیفون ورته خبرې کوي او چې ملک صاحب راغی نو څنګه په ادب دی خبرې ادب باندې بوله دا زموږ مشران دي دا علاقې مشران هم دي کوئی شي که نه سبا جنګ جګړه چې زما بچو بلو زم دوه تنان په چاړې والي او دکه سړی دي چې تانې ته ځان نه څولې و هغه ځای کې جي په تانه کې تانېدار ته ویلي